امریکا کې د ډزو په پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. بامیانو کې د 12 قلمه تاریخي اثارو د قاچاق مخه نیول شوې. بامیانو کې د 318 ډالرو په لګښت د 2 پراختیايي پروژو چارې پیل شوې. ملا حسن اخوند اردوغان ته د دین د خدمت دعا وکړه. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. شبنم مزریم په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د امریکا د فلوریډا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوه پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا پیښه پرون ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بیتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یوه روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د 2 ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس نیولی هم دی. د بامیان ولایت په هوایي ډګر کې بهر ته د 12 قلمه تاریخي اثارو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د بامیانو د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر وایي یاد شمیر اثار د تیر کال د لندۍ میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو له لوري له بهرنیو وګړو څخه نیول شوي چې غوښتل یې بهر ته یې په قاچاقي ډول ولیږدوي. په یادو لرغونو اثارو کې خټین لوښي، قیمتي ډبرې او اوسپنیزه حکاکي شوې لوحه او یو شمیر نور توکي شامل دي. د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو له بهرنیو وګړو څخه همدارنګه د بودا د مجسمو خاوره او تیکي چې شمیر یې 12 کیلوګرامو ته رسیږي ترلاسه کړي او د قاچاق مخه یې نیولې ده. په ورته وخت کې د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر رحمت الله رحماني وویل چې نیول شوي تاریخي اثار د وزارت د لارښوونې پر بنسټ دوی ته تسلیم شوي دي. د بامیانو په مرکز کې د 318,526 ډالرو په لګښت د 2 پراختیايي پروژو چارې پیل شوې. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې د بامیانو مرکز د 2مې ناحیې په اول ګذر کې د 1266 مترو په اوږدوالي د یو کانال رغول او دغه راز د یادې ناحیې په 2م ګذر کې د 2030 مترو په اوږدوالي د حیدرآباد خوال ککرک عمومي سړک د جوړولو چارې شاملې دي. په دغو پروژو کې د یادو سیمو 300 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په 2م پړاو کې د بریالیتوب له امله مبارکي وویله. نوموړي په خپل پیغام کې ویلي ښاغلي جلالتمآب رجب طیب اردوغان ته د ترکیې د انتخاباتو په 2م پړاو کې د بریا او د ترکیې د منتخب ولسمشر په توګه بیا انتخابېدو مبارکي وایم. له الله جل جلاله څخه هیله لرم چې ترکیې هیواد ته چې په سیمه او نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري لا قوت، ثبات او د دین خدمت ور په برخه کړي. ملا حسن اخوند زیاتوي چې د افغانستان او ترکیې د ولسونو ورورګلوي او دوستي دي همیشه او دوامداره وي. اردوغان پرون دغه هیواد په 2م پړاو ولسمشریزو ټاکنو کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو سره د 5 راتلونکو کلونو لپاره ولسمشر اعلان شو. د ټاکنو پایلې څرګندوي چې نوموړي نږدې 55 سلنه او مخالف سیال یې کمال اوغلو څه باندې 45 سلنه رایې ترلاسه کړي دي.